د لایټ هاوس د پاره چې زمونږ پټان ته کومه انویټیشن شوی او شاه زمان ته نو هغه مکمل تور باندې هغه انویټیشن چې دی نو هغه ایکسپټ کو هغه به چې نو لایټ هاوس ته بجری او په لایټ هاوس کې به هغه ډیپټي کې مکمل ډیټیل د څه شریکومه دا به بنیاد کوم خبرې چې په سوشل میډیا روان دي د مکمل حقیقت ته هم ښکارا کومه چې آیا د صرف انویټیشن چې نو کوم خلکو ته شوی دی مرګور تاسو ته پته لګنه یو سورې مخ کې چې دی نو انویټیشن چې نو شاه زمان ته شوی او چې دی 19 سال عمر دی او دی تعلق چې دی نو د نوشیر سره دی مرګور خو چې کوم فیملی چې دا نو هغه نه منو دا نو هغه وته وس اجازه ورکو چې ته لاړ شه او په لایټ هاوس کې چې نو ته ډیپټي وکا او ته چې نو هغه د پاکستان نوم روخانه کا او زمونږ د پښتنو نوم روخانه کا نو هغه چې نو ټول فیملی چې کومه دا هغه چې کومه تر دی او دغه چې کومه ماما دی کومه نور فیملی دا نو هغه رضا شو دی چې ته لاړ شه په لایټ هاوس کې چې نو ته ډیپټي وکا عمل ګرو او بل طرف ته کې بل مسله راغله چې د وجه نه چې نو شاه زمان چې نو مکمل تور باندې دغه ډیپټي نه کنسلیدل هم شي ولګور هغه کوم مور چې دا نو هغه مکمل تور باندې چې نو د اجازه نه ورکړي چې ته لاړ شه او په لایټ هاوس کې ډیپټي ورکړه مرګو څنګه چې تاسو موږ ویلو کو په لایټ هاوس کې دي چې هغه په سمندر کې دی او په سمندر کې چوت ځای غره چې په هغه کې یو بلب د تاسو باغه بلب چرته هم نه مړ کوي نو هلته دي چې هلته جنات هم دي او هلته چې نو هلته او به هم د سمندر بر راخیږي هلته به ته کې ویازي ډیپټي کې خو مور ته مکمل تور باندې شاه زمان له اجازه نه ورکړي چې ته لاړ شو په لایټ هاوس کې ډیپټي ورکا امور چې دا وای کنه خپل زوی ته وای شاه زمان ته وای کته نه کلارې غنو سره باندې راپورټ هم کومه وای چې ته کوم دغه ځګی ته ځې غنو په دې کې مکمل تور باندې د مرګ خطر د 99% چې دغه مکمل تور باندې د مرګ ځګی لځي نو ته بالته واپس به ته څنګه دغه ځګی نه واپس راغی وای مور تر اوسه پوری چې د رضا شوی نه ده هغه وته وای چې ته چې دنه ته لایټ هاوس ته مزه په لایټ هاوس کې ته ډیپټي مکوا ورګور په خبره هم زه تاسو ته کلیر کوم په سوشل میډیا چې کومه خبري راځي یو کس په ټیک ټاک باندې ډېر ویډیوګانې جوړي وای کنه و چې دا لایټ هاوس چې کوم لیټر د نو ماته راغله د نو بالکل دا دروغ دي صرف شاه زمان ته دغه انویټیشن راغله د آیسلند او شاه زمان چې د نو هغه ایکسپټ کړل د فیملی همور نه مني ولګور په خبره ته زه هم کلیر کوم تقریبا د 10 کالو ریکارډ چې کوم تقریبا 450 کسان دغه دتلی مکمل تور باندې په لایټ هاوس کې غمړه شو دي هغه 55 کسان دي چې هغه مکمل تور باندې ورک شوی دي سپات نه لګي چې چرته تللی په لایټ هاوس کې بلکې زمونږ پښتنو ته وګوره زمونږ پاکستانو ته وګوره تقریبا 60,000 کسانو چې دغه وته اپلایګانی کړل چې مونږ لاړ شو لایټ هاوس له لایټ هاوس کې چې ده نو مونږ د ورځې 1 کروڑ روپۍ اخلو او دا پته وته نشته کنه چې په لایټ هاوس کې چې ته په 3 میاشتې تیرې د اسلام حکومت بستانه چې دنو دسخه تخلي چې تال د لایټ هاوس تلاړ شنو اکثر خلک به ډیر مړ شوی دي تقریبا 3 بنگالیان چې دنو هغه به کامیاب شوی دي او تاسو لاړ چې دغه نه تاسو کې بنگالیان وای کنه چې مونږ چرته به بیا هم ډیپټي نه کو الته دومره خطرناک ځای رسی په بل بته لګي کنه بل په مړ کېدو ته نه پرې دي خو بل طرف ته چې زموږ پاکستانو په کې دا حل لاغسته چې مونږ لایټ هاوس ته رسو ورګور کومه بی بنیاد خبرې چې په سوشل میډیا باندې چلیږي دا بالکل غلط دي شاه زمان په باره کې چې یو نه د نوي معلوماتو ما چې تاسو شریک مزه په سوشل میډیا باندې دا حل جوړل او ماته لیټر راغی د لایټ هاوس تراپی او زه سبازم او زه نن زما زه 1 کروڑ روپۍ په خپل بانک اکاونټ کې جمع کوم دا کیسې په ډېرې زیاتې روان دي ملګرو او صرف انویټیشن چې د شاه زمان تر غلره او هغه انویټیشن چې د مکمل تور باندې د لایټ هاوس قبول کړی د خو مور ته تر اوسه پوری رضا شوی نه ده مور ته و چې ته لایټ هاوس ته نه ځې الته چې مکمل تور باندې مرګ دی او ته ځان مرګ لا مور کوه ځکه چې 99% چې د مکمل خطر ده ځکه چې پای کې صرف 3 کسان کامیاب شو دي بنگالي دي نور مکمل تور باندې ناکام شوی دي چې د نوې معلوماتو د نور معلومات لپاره موږ سره سبسکرایب کړئ ان شاء الله که شاه زمان مبارک نوې معلومات راتلل موږ ته سره ضرور شریک کوو